د کونړ سید جمال الدین افغاني پوهنتون د محصلینو ترمنځ د عمارت پیژندنې په نوم د یوې جوړې شوې علمي سیالۍ پایلې د یوې غونډې پر مهال اعلان شوې. په دغه سیالۍ کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون څخه څه د پاسه 300 محصلینو برخه اخیستې وه چې نن یې لومړي، دویم او دریم مقام ګټونکي ته د ځانګړو مراسمو پر مهال جایزې او ډالۍ ورکړل شوې. د یادې سیالۍ ګډونوال وایي خوښ دي چې د ځوانانو د علمي ودې او په شته نظام کې د پوهې د لوړاوي په موخه ورته دا ډول سیالۍ په لاره اچول کیږي. د عمارت پیژندنې نوم کتاب کې مې دغه کړو، ثبت نام کړو، به امتحان واخیستل شو. په دې غونډه کې او په دې امتحان کې ما دوهم مقام ترلاسه کړ. زه په ټولو ځوانانو دا غږ کوم چې د عمارت پیژندنې په اړه تحقیق او څېړنه وکړي او نتیجې ته ترلاسه. ځوانانو باندې مې غږ دا دی چې تل مطالعې ته وخت ورکړي او په خاصه توګه هغه کتابونو ته مطالعې ته وخت ورکړي چې د هغوی د روان وخت لپاره چې دی ګټه وکړي. ځکه چې دغه کتاب چې کوم دی ما چې ولوستو ډېر معلومات مې ترلاسه کړو، نو هر محصل او هر مسلمان فرد او هر افغان باندې مې دا غږ دی چې دغه کتاب ولولي تر څو روزانه ژوند هغه کم کړه وړي چې هغه د اسلامي عمارت په طریقو باندې چې دی هغه برابرې کړي. په همدې موخه په جوړې شوې غونډه کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د مشرتابه سربیره استادانو، محصلینو او د یو شمېر حکومتي ادارو استازو ګډون کړی و چې په خپلو ویناوو کې د علمي او ذهني سیالیو جوړېدل، مطالعې او پوهې ته د ځوانانو د هڅونې لپاره ګټور وبلل. د سید جمال الدین افغان پوهنتون د محصلانو چارو مرستیال کونړ ملي تلویزیون ته وویل: دا او د تورته برنامه د محصلینو د فکرونو د انکشاف په خاطر باندې موږ همیشه ترتیبو. یوازې د کونړ پوهنتون د پنځګونو پوهنځیو د محصلینو لپاره دا برنامه ترتیب شوی و. البته زموږ دغه محصلین چې په دغه برنامه کې ګډون کړي ول ټول ویاړلي محصلین دي، خلاصتنه هغه محصلین چې هغه لوړې نمرې اخیستې وي تاسو نن د دې موضوع شاهدان وای چې هغه په جوایزو باندې وستایل شو. د یادونې ده چې د یادې سیالۍ لومړي او دویم مقام ګټونکي ته لپټاپ کمپیوټرونه او دریم هغې ته زیرک موبایل د سوغات په توګه ورکړل شول.